څښتن تعالی په نامه سلامونه ګرانو زده کوونکو او درنو د ژبو زده کړیالانو. سلام دوستان عزیز، شاگردان عزیز و یادگیرندگان خوب زبان پشتو. په تیره جلسه کې در جلسه قبل یا ویدیوی قبل موږ د اووم ټولګي لومړی لوست ولوستل. اولین درس صنف هفتم را کار کردیم و موضوعاتش هم با هم بلد شدیم. در چې په اووم ټولګي کې کومې خبرې راځي، در صنف هفتم کدام حرفها در درس اول می یعنی د خدای ستاینه، موږ د خدای د ستاینې په هکله درس ولوستل چې څه شی الله پیدا کړی دی او څوک د الله تعالی ستاینه کوي او نوی لغتونه مو هم زده کړل. که چېرته بیا هم پوښتنه لرئ، اگر بازم سوال دارین نو کولی شئ په کومنت کې راته ولیکئ. در کومنت بریم بنویسیم تر څو د تاسو پوښتنې ته ځواب درکړم تا که به مو سوالتان جواب بدم. او که چېرته بیا هم درس مو نه لیدلی، کولی شئ تیر ویدیو وګورئ، درس ویدیوی قبلی را ببینین تا که درس را خوب یاد بگیرید. نن راځو امروز میایم او دویم لوست لولو. دویم لوست درس دوم. زموږ ګران پیغمبر، زموږ ما ګران عزیز پیغمبر، پیامبر عزیز ما. په دې لوست کې زموږ موخه څه شی ده، هدف ما چی هسته؟ د پښتو ژبې زده کړه، یادگیری زبان پښتو، د نویو کلمو زده کول، کلمات جدید را یاد بگیریم، د پیغمبر علیه صلی الله علیه و سلم په هکله باندې معلومات ترلاسه کول، معلومات به دست بیاریم او همداسې موږ او تاسې په دې لوست کې د ځینو ځانګړتیاو یا د ځینو اخلاقو چې حضرت محمد هغه درلودل د هغه په هکله خبرې وکړو. در مورد بعض اخلاق و حرفایی که حضرت محمد صلی الله علیه وسلم داشت در مورد از او خصوصیاتش با هم صحبت بکنیم. نو درس په دقت سره وګورئ، به درس بعد دقت گوش بدین. تاسو شما گران عزیز پیغمبر مبارک نامه یعنی نام پاوریدو شنیدن پاوریدو شنیدن چه وایی؟ چی میگوید؟ شما با شنیدن نام حضرت محمد چی میگین؟ معلوم داره خبره ده چی وایو؟ مو د پیغمبر د مبارک نامو پاوریدو صلی الله علیه و سلم وایو. حضرت محمد زمو گران پیغمبر دی است. در اینجا دیگه کلمه جدیدی نامد که من براتون معنا کنم. هغه او در مکه مکرمه که زیږیدلی تولد شده دی است. زیږیدلی دی تولد شده است. در کجا؟ در مکه مکرمه. در 40 کلنه سالگی، در 40 سالگی پیغمبر شویده، پیغمبر شده است. قرآن کریم پر بالای محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده است. قرآن کریم بر حضرت محمد نازل شده است. د اسلام پیغمبر ډیر بسیار نیکخوی او غوره اخلاق برتر درلودل داشت و اخلاق برتر داشت. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر اسلام صاحب اخلاق خوب و خوی عادت خوب بود یا داشت. هغه او اخلاق او ژوند زندگی اخلاق و زندگی او د مسلمانانو لپاره برای مسلمانان نمونه و مثال دی، نمونه و مثال هست. خوب اخلاق مسلمانان خپل خود پیغمبر ته به پیغمبر نږدې کوي یا نږدې کوي، چې په غیر ازی نزدیک می سازد. اخلاق خوب مسلمانان را به پیغمبر نزدیک می سازد. پر بالای کشران و اطفال، پر و باندی که است در دوتاش باید یک جایی بیایه و در وسطش کلمه بیایه. پر باندی بالای پر کشران و باندی بالای اطفال گران پیغمبر شفقت و مهربانی په هکله در مورد شفقت و مهربانی پیغمبر بالای اطفال څه پوهیږي؟ چی میدانی؟ چی میفهمید؟ د حضرت پیغمبر وینا او کړو ته وینا سخن، کړو عمل، به عمل و سخن پیغمبر څه وایي؟ چی میگوید؟ در کامنت نوشته کنید. خب
حضرت محمد د مسلمانانو پیغمبر دی است. هغه او خداوند ته به ډیر بسیار ګران عزیز او منلی دی و قبول شده است. او به خداوند بسیار عزیز و قبول شده است. ګران پیغمبر انسانانو ته به د خدای لمانځنې یعنی که عبادت او خو چارو و امور خوب امور لارښوونه کړي، راهنمایی کرده است. یعنی راهنمایی امور خوب را و راهنمایی عبادت خداوند را کرده است. انسانانو ته به د خدای په امر امر سمه درست او کږه و کج راه درست لیس و راه کج را به انسان ها به امر خداوند ورپیژندلی ده یعنی شناخته است که این راه راست است، این راه کج است. شما باید از کدام راه برید. درست است؟ انسانان یو یعنی که یک خدای عبادت او بندگی ته به بندگی و عبادت خداوند بللیدی دعوت کرده است. انسانان را به عبادت و بندگی یک خداوند دعوت کرده است. حضرت محمد د اسلام په پلی کېدو یعنی که میتونیم بگوییم در عملی ساختن. پلی کېدو یعنی عملی ساختن اسلام ډیر بسیار کړاوونه زحمات گاللی یعنی که تحمل کرده است. حضرت محمد در پیاده کردن در عملی کردن دین اسلام بسیار زیاد زحمات متحمل شده یا هم تحمل کرده است. دنیا و آخرت خیر او نیکمرغی خوشبختی دنیا و آخرت، خیر دنیا و آخرت به اسلام که در اسلام پرته ده یعنی که نهفته است. زمو گران پیامبر عزیز ما خو او غوره اخلاق و ایو نمونه و یک نمونه اخلاق خوب و برتر بود. هغه او فرمایلی و فرموده بود من د دې لپاره برای این را لیږل شویم فرستاده شده ام چی که نیک او اخلاق بشپړ کړم یعنی کامل بسازم. اخلاق خوب و نیک را کامل بسازم. د متن لنډیز خلاصه متن. پورته بالا متن در متن بالا د خدای ستر بزرگ پیامبر بزرگ خداوند حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یادآوری او ستاینه و ستایش شده است. د هغه او کمالش او حکمتونه و حکمتهایش همره او قدر ډیر دی زیاد است شموگیه که ما شمیرلی نشو حساب کرده نمیتونیم. د اسلام ستر پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پر ټولو همه ښېګڼو خوبی ها او نیک اخلاق و اخلاق نیک ستایل شوی دی ستایش شده است. او و موږ و ما تل همیشه په مینه و محبت او درنښت و احترام یاد میکنیم و ما او را به همیشه به محبت و احترام یاد میکنیم. د خدای ګران او منلی پیغمبر د اخلاق و نمونه و یکی از نمونه های اخلاق بود. نو دا زموږ د تحصیل وست ای بود درس ما و شما چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په هکله مو ولوستل خواندیم. په فعالیتونو کې در فعالیت ها شما بیاین د قسمت فعالیت اول لغت ها است. اوریدل شنیدن وروسته بعدن زیږیدلی تولد شده گماشتن غوره برتر درلودل داشتن وینا سخن کړه عمل ستایلی ستایش کرده درنښت احترام مینه محبت و پایین تر میاییم د لاندې جملو معنا په ساده ټکو کې ولیکئ. خب معنای همین سه خط را شما نوشته میکنین که معنا کردم براتون و در پایان دیگه کدام فعالیتی نیست که برای شما داده شده. فقط میایم در این قسمت محاوره کوتاهی را آمدن انجام دادن. د مسلمانانو ګران پیغمبر څه نامیده میشد چی نامیده میشد؟ به جای
څه نامش میارین. زموږ ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نومیږي، یا میتونین بگوین د مسلمانانو ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی نومیږي. فقط به جای مو چی میارین؟ نام حضرت محمد میارین. لاندی توش ځایونه ډک کړئ، خانه خالی ها را پر بکنین. بسیار ساده است، از روی متن است که میتونین در کامنت هم روان بکنین. اگر مشکل داشتین باز ما براتون حل کنم. راځو حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمایلی فرموده است څوک چې کسی که پرکشران بالای اطفال زرسوی، دلسوزی، ترحم او دلویان و برای بزرگان درناوی نکوی، احترام نمی کند، زما من پردل در گروه من نیست. یعنی کسی که بالای اطفال دلسوزی نمی کنه و به بزرگان احترام نمی کنه از جمله من نیست، در گروه من نیست، امت من نیست. دا اوس موږ د تحصیل وست بل ورځ به دریم لوست ولولو، روز دیگه درس سوم را با هم کار میکنیم. موږ نن راغلو، ما امروز آمدیم د ګران پیغمبر په هکله مو خبرې وکړې، در مورد پیغمبر عزیز خود صحبت کنیم. زموږ د تاسې پیغمبر حضرت محمد دی. حضرت محمد د خدای په امر سمه او کږه لاره موږ ته راښودلې ده. موږ د هغه په واسطې پر یوه الله باندې ایمان راوړی ده، هغه د هغه لمانځنه او عبادت کوو، او همداسې موږ او تاسې باید د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لارښوونو باندې عمل وکړو. کله چې موږ زمانی که ما د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نوم اورو میشنویم، صلی الله علیه و سلم وایو، او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وینا ته عمل ته کړو ته حدیث وایي. په همدې ترتیب سره موږ باید پر کشرانو شفقت یا زړسوی او لویانو ته درناوی ولرو، ترڅو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په ډله کې در گروهش وشمیرل شمرده شوی. نو د تاسو د ملتیا په هیله په امید همراهی و همکاری و ملتیا مو دا ویډیو هم در سره شریک اسوله، کولای شئ دا ویډیو له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.